نن به موږ زموږ یو مېلمه چې دی د سره نوې خبرې دي او دی د پښتو ژبې دپاره څه فعالیتونه لري او د دې نوي عصر سره د نوې زمانې سره، نو راځئ د دې سره د دې په ژوند، د دې د کډوالۍ په ژوند او د دې په تحصیل، تعلیم او په ټولنیزو فعالیتونو باندې چې د ډیاسپورا په ځمکه کې په هغې سره خبرې کوو. ښاغلی وصال، ښه راغلاست. د دود له مخې که لږ د ځان په هکله باندې زموږ لیدونکو او کتونکو ته ځان را وپېژنئ، نور به سره بیا په قرار به مخکې ځو. سلامونه درناوی اټک صاحب، تاسو ته او ستاسو د شبکې له لارې څخه ستاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې سلام او درناوی وړاندې کوم. زما نوم خیبر وصال دی، په هالند کې میشت افغان یم. وصال صاحب، څومره وخت کېږي چې تاسې په هالند کې میشت هستئ؟ اټک صاحب، څه ناڅه 22 کاله کېږي چې زه په هالند کې میشت یم. او نو کېدای شي چې تاسې په خپل تحصیل او تعلیم باندې خبرې وکړئ چې تاسو تحصیل تعلیم په افغانستان کې کړی او که نه هر څه هم دلته پیل کړي؟ زه خو ماشوم وم چې هالند ته راغلم، تقریبا د 12 کلونو. نو ما په افغانستان کابل کې ابتدایي زده کړې کړې دي تر 5م ټولګي پورې. بیا هالند ته په اصطلاح مسافر شو او منځنۍ او لوړې زده کړې مې همدلته په هالند کې کړې دي. مګر ډېر شکر زه دی چې ډېره صفا او ښکلې پښتو وې چې دې نه معلومیږي تاسو په کور کې هالندي ژبه باندې خبرې نه کوئ. په کور کې خو په هالندي ژبه خبرې نه کوو، که څه هم ماشومان په هالندي ژبه خبرې کوي. خو دا چې د افغانستان له وخته څخه او د ماشومتوب څخه زما د پښتو ژبې سره اورنۍ مینه وه او کله ناکله به مې د شعر لیکلو هڅه هم کوله. نو په همدې خاطر باندې ما تل هڅه کړې ده چې زما پښتو ژبه تازه پاتې شي په اصطلاح، او وکولای شم چې د خپل وطن او د خپل ژبې سره همیشه په ارتباط کې اوسم. تاسو خو الحمدلله د اورېدو د مخې فعالیتونه ډېر زیات دي، په هغې خبرې کوو ډېر وخت به ستاسې ضایع شي. اوس هم ډېره مننه چې تاسو ډېر لنډ و تنګ وخت کې ماته وخت راکړو. په دې وروستیو کې تاسو په هالند کې د پښتو ژبې د ودې دپاره او د پښتو ژبې د لمانځلو دپاره یوه ورځ یو جشن لرلو یا یوه غونډه او سیمینار درلودو. په هغې کې تاسو نوي څه وړاندې کړل داسې چې هغه د پښتو ژبې دپاره او پښتو پالنې دپاره ګټه کوي؟ مننه. په 14 د جون موږ وغوښتل چې د پیوستون ټولنې له اړخه چې پیوستون ټولنه په هالند کې ده، د هغې له اړخه موږ وغوښتل چې پښتو ژبې ورځ ولمانځو. البته پښتو ورځ په 8 د غبرګولي یا په 29 د مۍ ده، خو دلته په اروپا کې یا په هالند کې محدودیتونه لږ ډېر دي، د ځای پیدا کول لږ ستونزمن وي. نو موږ چې کوم غونډه درلوده د پښتو ژبې لمانځ غونډه وه، او په دې ترڅ کې موږ وغوښتل چې 3 کسه هغه ځوانان چې د پښتو ژبې په ډیجیټل کولو کې او د پښتو ژبې په پرمختګ کې او په تېره بیا مصنوعي ځیرکتیا سره نښلولو کې ډېرې لاسته راوړنې درلودلې دي، هغوی سره یوه علمي پوهنیزه غونډه ولرو. او په همدې خاطر باندې دوی موږ رابللي وو چې هالند ته راشي او د پښتو ژبې په لمانځ غونډه کې موږ سره برخه واخلي. زما په نظر تاسو رښتیا هم یو نوښت کړی دی، ځکه اکثره خو موږ د پښتو ورځې په اتڼونو او په شعرونو لمانځو، مګر دا تاسې کمال کړی دی. تاسو ویلی شئ چې دغه
ښاغلي چې تاسې وستایل دا څوک وو او د چې که په لنډه توګه ووایي چې د مصنوعي ځیرکتیا یا په کمپیوټري نړۍ کې کوم داسې کار کړی چې تاسو وستایل؟ او بالکل زه به هڅه وکړم چې دوی تاسو ته لنډ در وپېژنم اټک صاحب، خو څه هم په هغه ملګري چې انټرنیټ ته او کمپیوټر ته لاسرسی لري ممکن د دوی د کارونو څخه خبر وي. لومړی کس چې زه غواړم چې یادونه یې وکړم هغه احمد ولي اڅکزی دی چې په المان هیواد کې میشت دی. دا اصلا د پښتو ژبې د ډیجیټل کولو بنسټګر دی. د قاموسونه ټکی کم ویب سایټ لري چې په هغې کې تقریبا د 25 کاله د پښتو ژبې قاموسونه ځای کړي دي او د ژبنیو سرچینو او د کمپیوټري ژبپوهنې په نړۍ کې هم خورا ډېرې لاسته راوړنې لري او د په سلګونو زره لغاتونه په قاموسونو ټکی کم کې ځای کړي دي او همدارنګه یې تقریبا 2 لکه شعرونه او مصرۍ په قاموسونو ټکی کم کې ځای کړي دي. نو اڅکزی صاحب زه داسې وایم چې دا د پښتو ژبې د ډیجیټل کولو یا کمپیوټر ته رسولو د دې بنسټګر دی او د سایټونو څخه چې دا بیلابیل سایټونه لري یا ویب سایټونه لري نو ټول څېړونکي، محصلین، ژورنالیستان، لیکوالان او د مصنوعي ځیرکتیا په پروژې چې څوک چلوي یا مصروفه دي پکې نو هغوی ترېنه کار اخلي. دویم کس چې دی هغه انجینر صاحب حنیف الرحمن دی چې په لندن کې میشت دی. هغه په کمپیوټر ساینس کې ماستري لري او د پښتو ژبې مصنوعي ځیرکتیا مخکښه څیره ده. نو پښتو ژبه لپاره حنیف الرحمن صاحب هم خورا ډېر کارونه کړي دي چې یو د کارونو څخه د نړۍ تر ټولو پرانیستې غږیزه زیرمه ده یا کامن وایس موزیلا په نامه باندې دغه پروژه ده چې یادېږي چې د درستې نړۍ غږونه پکې ثبتېږي. دغه پروژه د پښتو ژبې څانګه البته همدا حنیف الرحمن په مخ وړي، دغه مسؤل دی او دې یو شاهکار یې کړی دی چې 1.25 میلیارده کلمو ته ستر ژبني کورپس جوړ کړی دی. کورپس چې دی یعنې یو ژبنی بانک ورته ویل کېږي. نو دا یوه ستره زیرمه ده او دا د پښتو ژبې د مصنوعي ځیرکتیا لپاره ډېره اړینه ده چې کمپیوټر غږونه وپېژني پښتو او بیا په تېره پښتو ژبه کې بېلابېلې لهجې دي. نو دا باید کمپیوټر وپېژني چې په اسانۍ سره سړی وکولی شي چې د کمپیوټر سره پوهاوی راپوهاوی وکړي. دریم کس جانداد جهاني دی چې هغه هم په جرمني کې میشت دی او د دې نوښت دا و چې کله چې حنیف الرحمن دغه تخنیکي مسایل برابر کړه او دغه ژبنی بانک یې جوړ کړ په اصطلاح چې کامن وایس ورته ویل کېږي د پښتو ژبې لپاره. نو د دې لپاره دغه تنظیمي کارونه د پر مخ بوتله. یو د هغه کارونو څخه دا و چې د بېلابېلې د سیالۍ ډلې جوړې کړې په افغانستان کې او د افغانستان څخه بهر چې تر څو خلک خپل غږونه ثبت کړي او د بېلابېلو سیمو څخه د بېلابېلو لهجو خلک خپل غږونه په پښتو ژبه کې ثبت کړي. بل نوښت دا و چې د لومړي ځل لپاره دا داسې یوه پروژه ده چې جهاني صاحب وکولی شو چې ښځینه همکارانې وهڅوي چې خپل غږونه ثبت کړي. نو نن موږ د پښتو ژبې څه ناڅه 5500 ساعته غږیزې زیرمې لرو چې دا په سیالیو کې
چې د پښتو ژبې غږونه چې کله ثبتېدل او د نړۍ نورو ژبو غږونه هم ثبتېدل لکه هسپانوي یا انګلیسي یا عربي، په دې ټولو کې د جانداد جهاني صاحب په نوښت باندې او د حنیف الرحمن چې تخنیکي چارې هغې په مخ وړي دي او وړي، نو پښتو ژبه ژبې لومړی مقام وګاټه. ماشاءالله. دا یعنی لومړی مقام دا ما خو ذهن کې بله پوښتنه وه، خو اوس باید دا پوښتنه وکړم چې یعنی لومړی مقام یې د کومو ژبو نه وګټلو او په کومه سیالۍ کې، یعنی او کومه نړیواله سیالۍ وه؟ دا داسې یوه سیالۍ وه چې د نړۍ په ټولو ژبو کې دغه کامن وایس موزیلا چې ده دا یوه نړیواله پروژه ده اصلا، او دوی غواړي چې د ټولې نړۍ غږونه راټول کړي ترڅو کمپیوټر یا مصنوعي ځیرکتیا وکولی شي چې په اسانه د ټولو خلکو سره یا د ټولو ژبو وګړو سره خبرې وکړی شي. نو په دې ترڅ کې مثلا نورې ژبې هم وي، عربي او اردو او فرانسوي او څه او څه، خو لکه څنګه چې موږ او تاسو ته معلومه ده چینایي او انګلیسي او هسپانوي په نړۍ کې تر ټولو ډېره ویل کېږي. نو د ټولو غږونه ثبتول، خو کله چې د پښتو ژبې لپاره دغه سیالۍ رامنځته شوې، نو موږ په لږ وخت کې وکولی شو چې ډېر غږونه ثبت کړو. یعنې په نړۍ کې د ټولو ژبو څخه لومړی پښتو ژبه وه چې ډېر غږونه یعنې ډېر ساعتي مواد یې تهیه کړه. ماشاءالله. بیخي زه ستاسو په خبرو که رښتیا ووایم ډېر احساساتي شوم او الحمدلله ثم الحمدلله چې اوس بیخي رانه پوښتنې غلطې شوې. نو زه باید دا پوښتنه وکړم چې دغه کار چې دا د نورو ژبو خلک کوي د یو اکاډمۍ په شکل به کوي، د دولت په شکل به کوي، او تاسو درې څلور کسه پښتانه په وچو هډو کې لګیا یاستئ دا کار کوي، بیا ماول رالی همداسې ده؟ البته ټول کریډټ خو د درې ځوانانو ته ځي چې احمد ولي اڅکزی دی، حنیف الرحمن دی او جانداد جهاني دی. دې درې ځوانانو رښتیا هم په هیڅ باندې وکولی شو چې داسې سیالۍ جوړې کړي او دا د دوی خپل نوښت دی او د دوی هغه زیار دی چې دوی شپه ورځ زیار وباسي، په هیڅ امکاناتو باندې اصلا داسې کارونه رښتیا هم زیرمو ته اړتیا لري. حتی دولتونه او بنسټونه باید موجود وي چې ته وکولی شي چې داسې سترې پروژې په مخ بوځي، سره له دې سره چې دوی داسې پروژو ته او یا داسې بنسټونو ته هیڅ لاسرسی نه درلوده، خو بیا هم دوی داسې منیجمنت وکړ د دې پروژو چې هغه بیخي بېساری دی. نو زه خپله هم ډېر ورته حیران وم، ډېر احساساتي وم. دوی چې دا هره جمله به د سیمینار یا د پوهنیزې برخې په وخت کې ویله، زما به رښتیا هم دا غونې زیږېده چې څومره یو ستر کار دوی کړی دی. یعنی باور وکړه چې هغه 15 کلن تاریخ همدغه دی چې زمونږ هغه ډي ان اے او هغه هډوکې دومره کلک دی چې لله الحمد په دې وچو هډوکو دغسې ځوانان لګیا دي او دا کار کوي. که رښتیا ووایم بیخي یو قسم راته غرور پیدا شو او دغه راته پیدا شو چې شکر الحمدلله چې موږ کې لا اوس هم د کار خلک شته دی او د دومره بدمرغیو سره چې په موږ باندې پرتې دي، لا هم موږ په نړۍ کې یا په یوه علمي سیالۍ کې او په اول راځو او خلک موږ ته غوږ دي او موږ ته شاباسي راکوي. زه یوه ساده پوښتنه کوم، هغه خلک چې د دې خبرو سره بلد نه دي یا په کلو بانډو کې اوسېږي او یا ځوانان دي، ځوانان خو پوهېږي یا زموږ غوندې په دې سن کې دي چې ډېر په دغه نه پوهېږي، یعنې په مجموع کې د دې کار ګټه څه ده؟ د کمپیوټر ته ژبه ورکول او د دې دا ګټې څه ده؟ ساده طور باندې که ووایې چې سره پرې پوه شو.
لکه څنګه چې موږ او تاسو ته معلومه ده نن سبا موبایلونه کمپیوټرونه دا ډیر چټک پرمختګ کوي نو موږ او تاسو غواړو چې زموږ او تاسو ژبه هم پرمختګ وکړي نو باید نوې ټکنالوژي سره د خپل ژبه ونښلو خو دا کار ونه کړو زموږ ژبه مړه کیږي فکر کوم چې پخوا به خلکو ویل چې پښتو ژبه باید د اقتصاد ژبه شي او د سیاست ژبه شي او د دې ژبه شي او د هغې ژبه شي نو هله به دا پرمختګ کوي خو نن سبا داسې دی خو پښتو ژبه د ټکنالوژۍ ژبه نشي نو هیڅ پرمختګ نشي کولی او دا ډیره ساده خبره ده چې پښتو ژبه به خدای مکړه ډیر زر مړه شي یعنی د غواړو چې پښتو ژبه د سیال سره سیاله شي نو موږ او تاسو باید پښتو ژبه د ټکنالوژي سره ونښلو. ډیره مننه او یعنی باور وکړه چې ډېرې ښې خبرې دي کاشکې په دې غونډه کې موږ هم شرکت کړی وی او په هر صورت ښاغلی وصال ستاسې ټولنه د پیوستون ټولنه نور څه فعالیتونه لري نورې څه کړنې لرئ د اخترونو مثلا د براتونو د جشنونو په دې هکله هم سره راټولېږئ په هغې باندې مو غونډې کوئ؟ بالکل پیوستون ټولنه د افغان ټولنیز پرمختګ ټولنه ده دا یې بشپړ نوم دی او موږ د افغانستان ملي ورځې مذهبي ورځې کلتوري ورځې دا لمانځو او زموږ تګلاره لومړی ماده همدا ده چې موږ غواړو چې خپل ژبې ته خپل کلتور ته او ملي ارزښتونو ته کار وکړو نو په دې ترڅ کې موږ تل د اختر او د نوروز میلې لمانځو دلته غونډې ورته نیسو یا مثلا د افغانستان د خپلواکۍ ورځ لمانځو د پښتو ورځ لمانځو او داسې نور مناسبتونه چې وي هغه هم لمانځو سره. نو جماعت غټه پوښتنه خو همدا چې د جماعتونو سره یا د جماعتونو هلته تاسې لرئ په هالند کې؟ له نیکه مرغه موږ جماعتونه هم لرو په تقریبا په هر لوی ښار کې د افغانانو جماعتونه شته او دوی سره موږ په اړیکه کې یو او ځینې جماعتونه لا موږ خپله جوړ کړي دي چې دا هم له نیکه مرغه زموږ د افغانانو لپاره نه یوازې چې یو سهولت دی خو دوی کولی شي چې خپل اولادونه هم هلته جماعتونو ته واستوي ترڅو دیني زده کړې او پښتو او دري ژبې هم زده کړي. د پښتو او دري تدریسونه هم لري د ماشومانو لپاره؟ بله او په دې جماعتونو کې دا تدریس کېده خو بیا کله چې کرونا راغله نو د کرونا له وجې لږ لنډمهاله ودرول شو خو له نیکه مرغه دلته په هالند کې زموږ ډېرې تکړه میرمنې دي چې دوی آنلاین د پښتو ژبې ښوونځي لري نو د آنلاین ښوونځي له لارې ماشومان او غټان میرمنې نارینه ټول کولی شي چې هلته څوک چې لیوالتیا لري چې پښتو ژبه زده کړي نو دوی کولی شي چې د آنلاین ښوونځي څخه کار واخلي او پښتو ژبه زده کړي. او په مکتبونو کې هلته په ښوونځیو کې خو ماشومانو ته د مورنۍ ژبې زده کړې کورسونه شته که نه د ښوونځي د خوا نه؟ له بده مرغه لا اوسه پورې دغه موقع نه ده مساعده شوې یوازې په د امستردام په پوهنتون کې یو ماینر ورته دوی وایي نو هلته که ته کولی شي چې د پښتو ژبې یو لنډمهاله کورس واخلې خو نور داسې ښوونځیو کې او پوهنتونونو کې پښتو ژبه نشته. مخکې تاسې د میرمنو تذکر وکړو واقعا چې زموږ میرمنې مېړنۍ دي نو ستاسې ارتباط دلته چې تاسو د ډیاسپورا په ځمکه پراته استئ او قام خیخان خپلوان دا په وطن کې دي په افغانستان کې دي
کوم داسې ارتباط یا وسیله د خلکو سره لرئ تاسو یا څنګه رابطه ساتئ د کلي ولس بله سره؟ بله نه پوهېږم چې له نیکه مرغه ووایم که له بده مرغه ووایم زموږ کورنۍ او نږدې خپل خپلوان ټول دلته په اروپا کې میشت دي خو بیا هم زموږ ترونه او نور نږدې خپل خپلوان په افغانستان کې شته د کونړ په ولایت کې زیاتره اوسېږي په ننګرهار او کابل کې هم شته نو د هغوی سره د همدې ځیرکو ټلیفونونو له اړخه هم اړیکې لرو او کله ناکله زه خو خپله نه یم تللی خو زما ټوله کورنۍ څو وارې افغانستان ته تللې ده راغلې ده نو دغه اړیکې سره لرو. که زه یو مشخص پیغام تا نه واخلم چې دغه درې ښاغلي څلور ښاغلي یا د کسان لکه تاسو سره هستئ کار کوئ او ډېر غټ او ستر کار کوئ که دا کار په وطن کې کېدی او هلته د دې دپاره کامل شرایط وی نو تاسو خو به ټوله دنیا بیا ټاپ کړې وه که څنګه؟ همدا خو د نوې ټکنالوژۍ ګټه ده یا برکت دی که څه هم موږ په وطن کې نه یو خو د نوې ټکنالوژۍ موږ دومره سره نږدې کړي یو لکه څنګه چې ما مخکې اشاره درلوده جانداد جهاني په وطن کې د سیالۍ ټیمونه جوړ کړي وو او دغه مېرمنې چې ما یادونه وکړه دوی ته د ساعت په سر باندې $2 معاش ټاکلی وو چې دوی هم کولی شو چې کار وکړي او هم پښتو ژبې ته خدمت وکړي نو د دې نوې ټکنالوژۍ له برکته موږ وکولی شو چې هلته په وطن کې دا ټول سره فعال کړو او دوی د پښتو ژبې لپاره کار وکړي نو خیر کو لرې یو خو زړونه هم سره نږدې دي او دا خو غټ کار دی اصلا خو غټ کار همدغه دی چې دغه نښلول دي او هغې ته هم د خیر کار دی او هم د یو قب حلالې د روزۍ دغه پیدا کول دا ډېر ستر کار دی او ستاسو په کار دی آفرین وي او زه ډېر خوشحاله یم چې نن د دغسې یو مبتکر او نوښتګرې ټولنې سره او د هغې د یو غړي سره خبرې کوم نو فکر کوم چې زما او ستا خبرې به پای ته رسېدلي ستاسې نه ډېره مننه چې په دې ناوخته ماته وخت راکړو که کوم خاص پیغام لرئ کوم شی زموږ نه پاتې تاسې ووایئ نو مهرباني وکړئ صاحب. مننه اټک صاحب زه کوم خاص پیغام نه لرم یوازې دومره غواړم چې ووایم چې په خواشینۍ سره موږ او تاسو یو دولت نه لرو یا کومه داسې د پښتو ژبې دپاره کومه ټولنه نه لرو یا کوم پوهنیز مرکز نه لرو چې موږ وکولی شو چې پښتو ژبې ته وده ورکړو او د پرمختګ په لور یې سوق کړو نو زموږ او ستاسو ټولو فردي مسؤلیت جوړیږي چې پښتو ژبې ته کار وکړو نن سبا دا پوښتنه نه ده چې پښتو ژبه ډیجیټل کړو که نه کړو کمپیوټر ته یې ورسوو که یې نه رسوو نن سبا پوښتنه دا ده لکه څنګه چې اڅکزی صاحب ډېر ښکلي وایي چې څنګه پښتو ژبه ډیجیټل کړو او په دې کې د ټولو مسؤلیت دی چې د خپلې وس کچه باندې پکې برخه واخلي چې پښتو ژبه د سیال سره سیاله شي او ژوندۍ پاتې شي نو موږ او تاسو فکر کوم چې شاوخوا 80 میلیونه د پښتو ژبې ویونکي لرو او په دې کې صرف دغه د ګوتو شمار یو څو کسان دي چې پښتو ژبې پرمختګ ته کار کوي نو کو موږ په ټکنالوژۍ سر نه خلاصېږي نو ممکن موږ وکولی شو چې یو روپۍ وسم ورسېږي او دا دغه ځوانانو ته ورکړو چې دوی پرې خپلې پروژې پرمخ بوځي یا مثلا دغه جانداد جهاني چې کومه پروژه روانه کړې ده چې غږونه باید ثبت شي پښتو ژبې باید ولوستل شي او تصحیح شي یا سمې شي نو د دغه پښتو ژبې جملې چې دي د دې په سمون کې او
د خپل غږونو په ثبتولو کې خو موږ تاسو کولی شو په پیسې نه لرو وسم نه رسیږي نو کولی شو چې دا خپل غږونه خو ثبت کړو کنه او کو نور هیڅ هم نه وي نو دعاوې خو باید ورته وکړو. ډیره مننه، ډیر خوشاله شوم. چار مخه ډیره زیاته مننه ستاسو څخه هم اټک صاحب.